پس اول نور دا دی څه د کائنات دی نور نه پور دی. تاسو به ویو څه دا نور خو د موږ په دې سترګو نه کسو که دوره حد کې د رڼا دی. توجه مه دی که دوره حد کې د رڼا دی نو بیا مو د سترګو سوال نه کسو. یو کس امیرالمؤمنین هم دا پوښتنه وکړه مولا ته د خپل خدای عبادت کوې آیا کتلی هم ده دی؟ امیر کائنات ورته یی لم اعبد ربا ما اراه. هغه خالق هغه مالک چې ما کتلی نه وي زه د هغې عبادت نه کوم. کتلی یم دی عبادت یې نه کوم. خو لیکن ورسته توجه درنه غواړم حمید روایت کوي عاصم بن حمید یی امام جعفر صادق علیه السلام خدمت کې حاضر شوم. مولا ته ویلو مولا ځینې کسان د دای چې موږ خدای دې سترګو څه کسو قیامت کې به کسم ځنو ویلو ځنو دا ویلو چې دې سترګو څه خدای کتی شي. هغه ځای کې امام علیه السلام ورنه پوښتنه کوي توجه درنه غواړم. سوال دا و چې که پروردګار عالم دوره روشن و واضح رڼا دی موږ څرنګه نه کسو. امام جعفر صادق علیه السلام اصول کافی صفحه نمبر 95 هغه ځای کې دغه روایات کوم دی. هغه ځای کې یی چې زه تا نه پوښتنه کوم عاصم بن حمید نه پوښتنه کوي زه تا نه پوښتنه کوم دغه نمار دغه میرا سترګه نمار یی د دې نور څوره حد کې دغه نورانی دی د کرسی او یا حصو نه یوه حصه د کې نور دی. کرسیو السماوات والارض د پروردګار عالم کرسی چې یو مخلوق دی هغه ځمکې اسمانونه ټول هغه کې دي. کرسی دومره لوی مخلوق دی دغه او یا حصې نور یوه حصه نور هغه نه د میرا سترګې نور جوړ دی. بیا چې یی مولا د کرسی نور کوم دی دغه نور 70 من 70 جزءا من نور العرش یی د عرش او یا حصې نورونه یوه حصه نور نه کرسی جوړه دی. توجه مه دی کرسی نه بعد هغه نه بعد عرش راځي. بیا مولا څه یی د عرش نور د حجاب او یا نورونو حصې نه یوې حصې نور نه د عرش نور دی. دا مقامات دي چې زه ورته دې باندې نه پوهېږو. هغه نه بعد مولا یی چې د حجاب کوم نور دی دا د مقام ستر او یا حصې نور نه یو نور دی یوه حصه دینا بعد یی چې که چیرې دغه کسان یی د سترګو سره مخالف کسوم زه دیو نه پوښتنه کوم مولا یی آیا عاصم بن حمید منډه که دیو نه پوښتنه وکړه دیو ته ویه چې که چیرې تاسو بغیر د پردې بغیر د عینکو نن سبا یو قسم ته عینک جوړوي چې نمار ورسه سړی وکسي بغیر د اوره یی که چیرې تاسو د نمار ته سترګې وغړو د نمار نور که چیرې تاسو سترګو کې دا طاقت وي چې د دې نمره والا کوم نور دی دغه وکسي دغه درکي نو بیا راشو ماته ویو چې موږ د خدای کتی شو که نه دغه نور چې دغه تاسو نشو درکوی نمار ته سترګې نشو نستی نمار نشو کتی تاسو بیا ویو موږ خدای کسو د هغه نور مو کسو تاسو د مخلوقاتو نور ته نه رسېږو د دې مخلوقاتو خالق نور ته به کوم ځای نه ورسېږو